ټول میک اپ مې خراب شو. دا وګوره دا څنګه شیشه ده خدایه. اوس ما څه خواړه زما غم نشته دی. امرچکي د دې خیال دی بوډا شو د ښځې خیال اوس هم ساتي. دا څنګه خاوند دی چې د ده په ځای چې د خیرمالانو له ورکړم څومره به ښه وه. دې کور کې خواړو زما عزت نشته دی. راغی ما په ما خبر وکړه چې نور د ښځو عزت خلک څنګه کوي. لکه ته ما ته ده وایي ته څنګه عزت غواړې؟ عزت دا غواړم چې ښکلی کور او ښکلی ګاډۍ راته ولاړې. دا وګوره دا څنګه ځای دی چت هم پرې نشته دی لرګي مېښې دي. د عزت دی لکه کور او د ګاډي ماډي د عزت دی. ولې خو د ښځو څه ارمان چې ښکلی خاوند وي او ښکلې بنګلې وي ښکلې ګاډۍ وي. نو زه ښکلی نه یم نو ښکلی نو څپې برده مسلکي خبرې ته مه کوه. اخو ورځ دی دا د شناختی کارډ یم په اخري ځل باندې نوی شو. دې نه بعد به وایي مړي ناد راولي په خپله ورته ناد راولي ویل ته پرېږده هغله خو چا جینۍ نه ورکوله. دغه جینۍ پې غرقه کړه او جینۍ څه جینۍ ده هسې د اوړي هغه چرمښکۍ ده. ته هغې نه څه غواړې؟ هغې نه زه څه هم نه غواړم. اوس به خپل قسمت جاړمه. نو څه چل دی لکه ته ما ته وایې څه وکړم؟ بس ته به داسې کار کوې ما له به 2000 روپۍ ورځ راکړې. ښه او زه په بینک کې منیجر یم. ته چې بینک منیجر نه به دې کولو واده که نه. نو چې واده مې وکړه لکه دا ما ونوخوړه چې ما اوس دا څه ګناه وکړه چې واده مې وکړو. خو ستا مور ویل لاشه او جینۍ باندې وخه وړي او بل ورځ به بوډۍ شي. زما مور نه ویل ستا پلار ویل چې رای کا زوی مې لوفر شو. زما پلار د خدای دی خاورو ته ورکړه. نو ګوره السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا زما ورور دی مشر ده د قدر کوه. دونه خو لکه عقل نشته چې مشر راشي نو سړی به ته چېرته د کټ سر پرېږدي. تمیز ښه شی دی خو بس چې په چا کې وي که نه راشه هغه کله چپاړې دي. یاره د کټ په سر کې او په لنګه کې څه شی دي په هغې هم سړی کښېني او په دې هم کښېني. تاسو نه چې په دې سر نه ناست که نه تاسو چې یو سړیتوب خبره درته وکړم ګوره لیوه داسې حساب دی که نه چې ښځه سر ته کښېنو په خپله لنګې ته کښېني نو که رور د سر ته کښېناستو څه چلو شو. ښځې ګوره د ښځې خپل ځای دی درواندار خپل ځای دی د مور او پلار خپل ځای. ګوره مرچکیا ځان نه نظیم خان پل مانولا مه جوړه. ګوره پرونداریانو دې هر ټیم رایښي کله ورسره غویمې کې لږ په شرافت ظالم دا کلي به څه وایي دا خلک به څه وایي. خلک به څه وایي ولې ما څه چل کړی دی هر څوک دنیا ورانه شوه. یاره چې رازونو دلته نښتی په کور کې د ښځو سره لکه چېرته بار لږ دیاړي مزدوري کوه ظالمه تا خو تا نه ډېر کار کوم او دې ښځو ته چې خبرې نه کوې که نه په سر درته خېږي په سر. خپلې ښځې ته خبرې کوو پردو ښځو ته څه خبرې کوې. دا ورته وګوره که نه دنه د ښځې دنه پرې ناست دی او ستا د مخې ما نه خورې زه ډله نه یم زما ورسره مینه ده. زه خو ستا په شان نه یم چې هر شپه دې ښځه راګیره کړي او چابک دې ورته نیولی د شیرو ماماخره دې دې جوړه کړې. هغې ما ته کیسه کول الټی دې وخي ګډې وډې وایه مه ګنې تاله به مې دا خولې ګورې والې ښه دا زموږ د خپلې ښځې تعلق دادی د دنیا سامانونه پراته دي خو موږ خپې ماسې لاندې شلې دي. سلام علیکم. بخیر سره مشي غنګه که تاسو کباړ ټولوي راولئ. ای بچیا زړه مې مه سپړه که زړه دې راله راوسپړدو که نه نو ته به هم لیونی شي. هغه مشر چې کومه دی ښځې د ځانه مخکې کړي او هغه ورپسې نو چې څه ګټي په هغې لګوي د میکاپونو نه نه خلاصېږي. نو ما خرچه را سره نو ما زه به دا کباړ راغونډ کړمه ځانله به یې خرڅ کړمه. دا خله الله دې خیر کړو څه چل دی واده دې وکړو که نه ودونه کومه دي چې د واده ورته ویم نو دوانه رابسې غټ غټ لرګي راوالي وو د ځانه بدماشه اساس کړي دي هسې یو غرب رانه تېروي. نو بدماشان به یو پلاران خو دې نه دي که نه ستا زامن دي تی پلارې سبا دا انګوریانې د چا په کار نه راځي او زما خپله خور ده خو ما ته پته ده ځان له څه غم وکړه. وروره دغه خور دې په یکه ورانې هم د دقې دی دا کور یې راباندې وران کړی دی او بڼ هغه راپسې نښتي لکه د مچۍ. زه به ورشم زه خو هلته درتلم خو ښه دی چې مخې له رالې. ګوره دا زما کار نه دی چې خاونې سړی هغه بیا پوهېږي. زه به ورته خپل نصیحت وکړم زه به ورشم زه به خپله غاړه خلاصه کړم او ته دې کار وکړه زور پرې راوړه او ځان له دا واده وکړه سبا به کټ ته پرېوځي قسم په خدای کو څوک دې فالم بیا یا لکه نه یې مني وایي دا ماډرن زمانه ده او ماډرن زما چې موږ د ماډرن نه څه خبر یو چې ماډرن دی او دغه ټي شرټ کې په ځان پسې کړي د ورځې اته ډبې کریم پوره کوي په مخونو باندې. دغه خو چل دی که نه ته مو ورته ستنې کار خو د پلار چې زامن دې یې راولې وې که نه قسم په خدای کو ته اوس بره هم کتل دغه عثمانه نه دی دغه عثمانه د ګنجې د ګنجې
دې ګنجي راته وایي چې دا ولته کبال مم راغونډوم زه دې اړیو کوم تا نه به پکې 100 روپۍ کرایه در کومه خرچه مرچه هېڅ هم نشته ده را لړۍ نه کړلې وایي چې پیسې لا نه دي راکړي هغه نیک نه مې تپوس وکړو وایي وختي م ورکړي دي یاره کاکا والله زه خو ډېر خفه شوم او لکه زه به څه وکړم یو ورځ برسه امداد وکړم 2 ورځې به درته وکړم ټول عمر خو د یو کوره خو بل کور نه ابادېږي الله یې زما خپل رقم وکړي زه به څه ووایم یوه خبره درته کومه او خیالانو یو قسم پرې نښي وایي ونه ګوره سوري ته کښېنه او بنده ګوره سوال ته کوه ډېرې قبیحه ښځې مې راوستلې نور مې مه ګړوالې که دا خلک وو چې داسې لیونی شوی که کاکا که جوړ نه دی او که نه هغه اشنا خلک را روان دي وي خو چې داسې رانیوځه کاکا اوس الله دې په تا خپل زما له کار دی ای بچیا کار پرېږده وه دلته کې واده ده منډه وریجې به وخورې ځان به مور کې سمې غوښې پکې اچولي ستا خو وریجې هسې هم نه دي خوښې ستا به کور کې ځای نه وي ما شکر دی شته زه لاړم کاکا ښه راځه زه به ورشم زه به پوهه کړم زه به پوهه کړم زه به ورشم عثمان به پوهه کړم او خپله خور به پوهه کړم زه پېښ وم الله دې پوهه کړي هغه په پوه کېدلو باندې ده نو څه شو هغه جنې پرې کوټه ننوتې راشه که نه یوري مکه ډاکټ ای برېښنا یا الله خیر داسې چغې م راغوستې جینې چغې دا دي خاوند دې زه بل واده کومه وایي هر کټو به دا ولي پته نه لګي نو وایي د اوړي چرمخکۍ ده وایي نه مې ده خوښه او زیاتې را سره کړې بازار یې په خپلو سره ګاډې واډې وایي ګوره دې چې کوم دی نو شیطان هلته نه راځي عثمان به زما ډیوټي وکړي عثمان ته معلوم وي ښه عثمان پوهېمه یې خلا خاوند دې په خپله وایي الله دې نو زما خاوند ما سره ډېره مینه کوي هېڅ کله هم داسې خبره نه شي کولی هغې ته پته را هغې ته ما عقل ښودلې یو استاد لري چې د خانو هغه چې تا سره مینه کولی که نه نو هغه اوس دلته رالو نیغ به تا له درغلو ما نه راغلو ما د ټول پر یاد وکړو یو رندارې بله ښځه رالو ګوره پس ستا دې خوښې هغه کوه زما در وایي دې باندې به ښځه وکړي نو په ښځنو به یې وځینمه بیم دروغ وایي که نه هغسې وایي توبه خدای توبه وایي چې د ښځو پوزه نه وي که نه نو چاته ګن به یې خوړه به داسې کار دی زوره په مینه باندې ژوند تېروئ نه ته چا کولی ورندار خفه کېږم مو زما د ورور له چا ورکوله زه چا کولم نه او تا له چا در کول نه خو خدای باندې د ګل په شان جینۍ غرقه کړه نه نو ته زما خاوند نه ولې جواب ورکړې خپل خاوند سره نښله که ستا نه خاوند ما سره نښتې هغه ما ته خوله راچوي ما ته ده ووایي چې زما په ښځه کې ستا څه کار دی دا خو ګوره موږ د مینې واده کړی دی نو په مونږ ښځه خاوند کې ستا څه کار دی ما کې څه چلي ته وګوره سمدم ځوان یم او ویښته د نن سبا راوړون ما ته خو ځوانان نه هم ښه دی دا خو پرېږدم اوس به راته ښایي ځکه چې بله لار دې نشته دی دا د 1 کالو سړی دی او د 20 کالو جینۍ وله را واده کړې نو ورې دې ته به څنګه خانې چې سر وړوم دې له ورکوي چې سر وړوم دې له ورکوي دا له قسمت فیصلې دي خو ستا په نیت وي که نه نو همدغه شان ده لکه د هغه ګرځېدم د داسې کار وکړه دې ښځې ته دې وایي چې لږ یخ شربت وکړي د ګوړې اوس به زه ستاسو مینه وینم چې دا د ګوړې شربت ولې وکړي ستا د دې پخپو باندې نه کړي دي دا دي نور کارونه به هغه کوي ساري دا چې پخې که نه وختي ګوره دا دې څه به کړي راپاسي دا خو چې راپاسېدلو میکپ دې نښتو زموږ کشې دی بیا الله توبه په میکاپونو خو تا ځاله د مخګونه په بلواله ما ته وي میکاپونه مې دغه اوس کار کوي اړوم نه دا خانداني ښایسته ده او ته خو ځان له میک اپ باندې د خاوند له بیخ ویستو زه دې یو ښایسته نه شم خو په خاوند باندې خو ګران یم خو بدرنګ خاوند باندې نه دا ګوره راشه وګوره که نه د چا لاسونه ښکلي دي مخ پورې به یې نه ځي مه کوه دادا څه شو دادا هغه بله شوی د هغې دواله ورتلل غواړي نن درې منه زه خو پکې نه یم وروره وره زه تا ته دا یو تر دې ښځې مخامخ وایي دا ښځه تا ته ګرانه ده هلکه دا تپوسونه د آخرت تپوسونه به دلته نه کوې مانه ښه مینه در سره نشته ولې را سره نشته تا زموږ کور روانوې وایي الله دې ستاسو کور وړو آباد نه کړي ستاسو کور کې دي څه وایي الله دې ستا خاوند په اکسیډنټ کې مړ کړي الله دې کونډه کړه الله دې ستا په خاوند باندې فالج راولي الله دې ستا واقع راولي دیم په دې خولو باندې ګونګې که د ګاونډیان دا څه وایي هغه دې په دیوالونو ولاړ دي روزانه وایي ستاسو په دې کور کې وایم زموږ هسې چړچتلي چې دا چنګړیان دي څنګه ښځه دا چلونه خو هغه نور خلک کوي پوه یې که ستا د دې ښځې نه چل دې زده کړه که نه کیسې مه کوه دادا به راته روان کې او هغه کوم دوه څه ډنګ راغشتي ګوره یو قونټۍ خو له راوړه او بله راته چې ووایي وایي ته باید چې د پیر بابا ملنګ دی لوی څو باړې راغشتې یاره نو چې دله موږ یو 10 کونټۍ راوړې چې کله دې د بسپرېدې که پاتې شي ټول عمر په دې پرتو ښځو پسې دا ګرځي نو تا کومې پیسې پې ورکړې خو د یو نه راپټه کړې د بل نه ورکوي یې څه پې که سبا خبره شي که نه پلارو بچي خراب یاو دا خبره خو دې سمه ده دا زوی بالکل پلار ته تللی لکه د پلار خاله تاسو سره به د چا غني که پوره کړي یا ښځې ورشه ما له لږې اوبه راوړه هغه شربت دې په تن وایي سړیه کوټې ته اوبه نه چې اوبه ډېرې یاره ورندار ته ورشه زه دې ښځې سره یو دوه خبرې کوم د پردې خبرې وایي زه ورځم زه ستاسو په کښېنم نه سلام مې شه وایي خدای به که
ته وګوره دې سر کې وګوره سر باندې تیار د کارغه جالي خې د دې خبرې کوي څو دې ځلاته شان چلونه کوي دا وایي نه چپ شه دا د سیستم چې د په گاوند کې اجراګان نو دا د اجراګان ډیر خو دا به ساته دیوال ښکار کیده نو هغه به د سکونو دین دا چلیز د کړی دی په کار وشي دي دا ته د خزو را ګورړو دي ته دې ځلاګانو را غراوالو نو بل تا پته نه ده سمړ بس سپین را باندې ما وایا وا غرور دلته د خیال لستنګي غلام دی بس ته دی وجه خدا زه خپه مې مکنه چې زما ورور خزي رانه واغستو غپلار غریب ته مو ګوره دلګر ګرځي پیمان چې پاغه مې راړه خپه کیږي چې پلار دو کنه نو چې څنګه وادو کو کسته د واته په کال پستی خزلاړه او ورور چې دې نو خزي د نواغستو بس شکر دې یو زم چې تمې ټینګ کړي ته دونه به غیرت خزي چې ماته وې چې ستامور لکه تلی و تلې نه ولا کمړه وا ته تلی و او هو لاړه لکه مړه شو دا ویم د چپل راځم بلې چپل راته نسی زما بار زم تا سره اورم وای څه دې په ارمان مړ مال خو سکرین وړه سکرین او به سکرینو سکرین سلسله مې سکرین څه پښتو کې وای ملي تاسو ورته ملي وای زه خو خارې زه ته سکرین ویم او کنه تا مور پاره و امور دې رنګ من کوي کنه څنګه را مور مې لین کيو خدای بس غریبه سم کمزور شوی دا دا چې تشکیل را چکر شکر دلته بتا سره لکه شپې مولا وای خدای دلته نه راولي دا خو څنګه خانه ده خدای به مونږ شپې ور چکر شو صحیح ده زبردست کار کوم تعالی سکرین راوړم سکرین ما زه راځه صحیح ده خدای دې خاور وکړه